SuperForce.com. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي رشید خان ارمان باندې سخت جنگ روان دی. چې ملګرو څه خبرې دي همدغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. ویډیو لایک او د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو لکه څرنګه چې بیګا انضمام الحق پر خپله یوټیوب پاڼه باندې په ویډیوي بڼه راغلی و، هغې په خپلو خبرو کې وویل چې رشید خان ارمان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ما راوست. ملګرو که موږ تاسو فکر وکړو هر افغان لوبغاړی چې ښه وځلیږي نو یو پاکستانی بیا وایي چې دا کار ما کړی دی، د هغې تر شا زما لاس دی. خو کله چې دغه خبرې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې نو په ځواب کې شفیق ستانکزی چې مخکینی اجرایه رئیس و، هغې پر خپله فیسبوک پاڼه داسې لیکلي دي: انضمام الحق ته په کامل احترام، اما رشید خان په اړه یې تر ډېره حده غلط معلومات ورکړل. رشید خان د دولت احمدزي په سپارښتنه او د کپتان اصغر افغان په وینا د شلوریز سکواډ حصه شو. کله چې موږ لومړی یو ورځنۍ لوبه له زیمبابوې څخه وبایلله نو دولت خان او همداشان اصغر افغان له ما څخه رشید خان وغوښت او ما هم د دوی خواست منظور او په دې ډول د یو ورځنۍ لوبډلې حصه شوه. نوټ: انضمام الحق رشید بالکل لیدلی هم نه و او بله دا چې کله رشید زیمبابوې ته ورسید نو په سبا یې خپله لومړنۍ لوبه تر سره کړه. رشید خان هغه غمی دی چې دولت خان پیدا او اصغر افغان وترشه. لاندې بیا لیکل: لطفا خودکش بگانه فرض کیږئ ما. نو ملګرو اوس انضمام الحق وایي چې رشید خان ارمان ما لوبډلې ته راوست او شفیق ستانکزی وایي چې ما راوستی دی. نو اوس به ګورو چې دریم څه فیصله کوي. رشید خان څه وایي، چا راوستی دی لوبډلې ته؟ تر هغې پورې انتظار وباسو.